سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورة الفاتحة العبادة لله وحده. په صورت کې دا مسله ذکر کړي چې د عبادت اجزا و اقسام دا به خالص د پاره د یو الله کولی شي. دعوه د صورت آیت نمبر 4 کې ایاک نعبد، خاص تا عبادت کو یا الله د بل چا عبادت نه کو. صورت تقسیم پس دریو حصو کې دی. اوله حصہ د صورت 3 آیتونه دي. په اولنې حصہ کې د الله رب کریم حقوق بیانوي یا افعال بیانوي یا صفات بیانوي. 15 حقوق یا 15 افعال یا 15 صفات د الله ذکر کوي په اوله حصہ کې. دویمه حصہ 4 نمبر آیت په دویمه حصہ کې حق د الله ذکر کوي او حق د بنده ذکر کوي. یعنی دا دویمه حصہ مشترک دی بین الله و بین العبد. دریمه حصہ 15 آیت نه تر اخره پوری په دریمه حصہ کې حقوق د بندگانو ذکر کوي او ورسره بیان کوي د دریو ډلو د دریو فرقو. اولنې حصہ نن منګه د دې ابتدا کوو. تیر وړاندې منګه تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم او تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باندې بیان کړي او غینه مخکې د سورۃ الفاتحه د پاره منګه 15 خبرې ذکر کړي دي چې د هر سورۃ په ابتدا کې ذکر کوو او غینه مخکې فضائل د سورۃ الفاتحه او دارنګ اسماء الفاتحه نمونه منګه ذکر کړیو او وضاحت سره. اوس منګه لفظي ترجمه او داغي تفسیر شروع کوو د سورۃ الفاتحه. سورۃ الفاتحه اوس مقصد او تقسیم ما ذکر کو. اوس دا اولنې حصہ زمونږه ډومبنې 3 آیتونه دي. د آیت نمبر اول نه تر آیت نمبر 3 پورې. پدی اول حصہ کی دا یاد کی چې د الله رب کریم افعال ذکر کئی، د الله رب کریم حقوق ذکر کئی یا د الله صفات ذکر کئی. پاغي کې ډومبنه صفت لله نو که قرآن مجیدون خپلی پدی ایکو لیکي. دویم صفت د الله ذکر کئی رب. بیا ورپسې دریم ذکر کوي الرحمن. څلورم ذکر کوي الرحیم. پنځم ذکر کوي مالک. نو دا 15 حقوق د الله ورته وای یا دي ته افعال د الله وای یا دي ته صفات د الله وای چې کوم تاسو خو ورته ویل شي. لله رب رحمان رحیم مالک. پدی 15 باندې الله رب کریم دا خبره ثابتې چې دا 15 وانا او صاف دا بتاسو خالص د پاره د الله وای بل چا د پاره بن وای. دغه د الله کریم حق دی پمنګا. نو پدی حصہ کې الله رب کریم د خپل حقوق یا د خپل اوصاف د دې بیان کړي. اوس منګه په الحمدلله باندې لږ وضاحت کو چونکه دا صورت داسې دی چې ډیر زیات پیچیده صورت دی او دا ډیر زیات تفصیل غواړي. کوشش وکړو
چې ډیر مفصل بیان نه کو، لږ پکې اختصار وکړو. خو قرآن مجید داسې یو کلام دی چې دا سوره په تفصیل سره بیانې، دوره خوند د دې زیاتیږي، دوره علوم د دې نه راوځي. په دې کې موږ د الحمدلله بحث کوو. نن الحمد معنی به څه وي، د لله معنی به څه وي، په دې لږ شانتې تفصیل کوو. ځکه په دې ځای کې اکثر علماء کرام یا مفسرینو معنی کړي دي چې اوس موږ هغه معنی وګورو او بیا موږ د خپلو معنو سره چې د قرآن او د لوی لوی مفسرینو په تاییداتو باندې وکو، نو په دواړو معنو کې به د ځمکې او د اسمان فرق وي. عام قرآن مجیدونه چې ملاویږي هغه چې تاسو وګورئ د الحمدلله معنی کوي، نو هغه معنی خیر دی بیا تاسو چې دا درس واورئ وی ګورئ چې آیا هغه معنی صحیح دي او که نه دي. الحمد باندې اول خبره کو. الحمد کې الف لام وګورئ، دا په حمد باندې داخل شوی دی. اول کلام په الف لام کو چې دا الف لام دلته د څه شي راغلی، دا یاد وساتئ. الف لام د دې ډیر زیات قسمونه دي. په دې کې یو دوو ته اشاره کو چې کم زمونږ مقصدي خبرې دي، اقسام خو ډیر دي، د لسو نم سیوا دي، خو دې دوو ته مونږ اشاره په دې کو چې مدې کې زمونږ سبق دی، مدې کې زمونږ مقصد او هدف دی. دا یاد کئ چې الف لام کله کله د پاره د استغراق راځي. استغراق الف سین تا غین را الف قاف استغراق. چې کله الف لام د استغراق راشي نو بیا به معنی منګه سکو ټول تعریفونه. نو تاسو به اکثر تفاسیر دارنګ ترجمه د قرآن ګوري، هغې به هم دغه معنی کوي د الحمد ټول تعریفونه، یا په اردو کې وی تمام تعریفې، یا انګلیش کې وی all glories. نو دا چې تاسو وګورئ تمام تعریفونه الله د پاره، نو په دې باندې یاد ساتئ یو اعتراض واردېږي چې کله موږ الف لام د استغراق واخلو په دې اعتراض راځي. اعتراض دا راځي چې تاسو معنی دلته وکړه ټول تعریفونه د الله د پاره دي، نو په ټولو تعریفونو کې خو د مخلوقاتو تعریف هم شامل شو. مخلوق پاغه باندې ژوند راځي، پاغه باندې مرګ راځي، په مخلوق باندې لوګه راځي، په مخلوق باندې تند راځي، په مخلوق باندې نوم راځي، او د کیږي. هغه ته د بچو ضرورت وي، هغه ته د کور ضرورت وي، د هغه پاست فیوچر پریزنٹ وي. نو آیا دغه صفات د الله د پاره دي چې من کلمانه کو ټول تعریفونه ټولو تعریفونو کې خدام شامل شو؟ حالانکه سورۃ الشورى چې تاسو ګورئ 11 نمبر آیت د 15مې سپارې سورۃ الشورى، الله فرمایي لیس کمثله شیء، نشته پشان د الله هیڅ یو سیز د الله په صفت کې. د الله د صفات غوندي د هیڅ چا هم داسې صفت نشتا کم صفات چې د الله دي. نو که من مانا کو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، دا مانا گوری نه صحیح کیږي. خا په دې دغه اعتراض راځي چې دا خوب او ژوند او مرګ دام په الله راځي، نو لہذا دا مانا نه در ټیک. ښه دویم الف لام چې راځي نو هغه په عهد خارجي ورته موږ ویل شو. عهد خارجي دا ولیکئ عین دو چشمه ها دال او خارجي لیکې شي. الف لام کله کله د پاره د عهد خارجي راځي. د عهد خارجي معنی به سوي دلته به خاص وي، یعنی معهود د دینه بغا اوصاف وي چې ما فوق الاسباب دي. معهود د دینه به هغه صفات وي چې کم الله سره سوي مختص وي. نو به معنی ډیره مزیدار شي. معنی به بیا داسې کوو چې کله الف لام منګه د عهد خارجي واخلو په ځای د استغراق، نو بیا به معنی داسې شي الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب، یا ټول تعریفونه د الوهیت، یا ټول تعریفونه د خداوندی، یعنی د الله رب کریم سره چې کم تعریفونه مختص دي هغه تعریفونه دا د چا د پاره دي؟ الله د پاره. معنی ډیره ښکلې شوه. دا خبره
زمونږ د استاد محترم الله دې په ژوند عمر کې ورته خیر او برکت واچي، د هغې استادو شیخ القرآن نور الله مرقده، بیا د هغې استادو شیخ حسین علی رحمه الله، دا د وا بچرا سره د هغه تعلق او د دیوبند نه فارغ ډیر لوی عالم د قرآنو. دا خبره دا تحقیق هغه عالم کړی دی، نور علماء هم کړي دي، خو چې موږ ته د چا په ذریعه را رسېدلی نو دا شیخ حسین علی رحمه الله، الله دې د هغه مقامات بلند کړي. نو دلته به موږ الف لام د عهد خارجي اخلو. دا یو خبره ځان سره ولیکئ، یاد کړئ چې د استغراق به نه وي، عهد خارجي به وي. دا اوله خبره. دویمه خبره هم په دې کې یاد ساتئ، دویمه خبره په دې کې دا مخکې لله راغلی دی، الحمد نه بعد لله راځي. په دې لله کې دا اول لام دې ته لام جاره وایي. لام جاره دا للاختصاص دی، یعنی مخصوص الله له. دا لام د اختصاص دی. نو چې موږ تمام تعریفونه یادو د الوهیت، نو لله دا به د چا د پاره وي؟ خاص د الله د پاره، بل هیڅ چا د پاره هم نه. نو دا موږ سره بل نقطه پکې راووته چې دا لله کې لام د اختصاص هم په دې باندې گواهی کوي. دا موږ د پاره یو دلیل دی چې دلته د حمدونو نه مراد، د تعریفونو نه مراد مخصوص تعریفونه چې کوم الله لدی هغه ته مراد دی، دا نه چې د مخلوق تعریفونه. دو نقطې شوې. درېمه نقطه یاد ساتئ په دې ځای کې، انګلیش کې به تاسو ویلي د ناون اقسام مشهور چې کوم دي، هسې خو ډیر دي د ناون اقسام، تاسو ته به خپل هم پته ایجوکیټډ خلک یې، خو دوه قسمونه موږ اکثر ذکر کوو، یو کامن ناون ذکر کوو، بل پراپر ناون ذکر کوو. کامن ناون چې عام نومونه موږ وایو لکه ټیچر. اوس زه چې ویم ټیچر نو دې نه مراد یو خاص ټیچر به نه وي، عام خبره زه کومه. یا زه ویم بوای هلک، نو مراد ته یو مخصوص هلک نه دی، بس عام یو جنرل ټرم ما استعمال. او بل په انګلیش کې څه وي؟ پراپر ناون. پراپر ناون خاص وي. بیا په ټیچر کې مونږ به طور مثال ذکر کوو ډاکټر وسیم حسن په طور مثال، دا زما سپروایزر و یونیورسټي اف پېښور کې، الله دې ژوند کې برکت واچي. نو زه د هغه نوم اخلم، مراد ته څوک شو؟ ماغه ډاکټر وسیم حسن یو سپیسیفیک سړی شو، یو مخصوص کس شو. یا زه ویم یو هلک نوم علم زید په طور مثال، نو دا ما یو مخصوص نوم واغستو. کامن ناون او پراپر ناون اوس عربی کې یاد کړئ. عربی کې کامن ناون ته موږ څه وایو؟ اسم نکره. نو اسم نکره نه مراد به څه وي؟ عام نومونه به وي. لکه زه ویم قلمون، نو دا یو مخصوص قلم به نه وي، دا به یو عام خبره وي، هر یو قلم مراد کېدی شي. کامن ناون ته اسم نکره وایي. پراپر ناون ته عربی کې یاد ساتئ اسم معرفه وایي. نو پراپر ناون چې شو یعنی اسم معرفه، نو بیا به دا قلمون په ځای څه شي؟ القلم. الف لام به پې مونږ داخلو. په عربی کې دا قاعده زده کړئ. قلمونو چې الف لام دی ورسره ولیکلو، دا القلم شو، دغه څه شو؟ اوس پراپر ناون شو، یعنی اسم معرفه شو. نو اوس دلته ته څه شی؟ یو خاص قلم ته مراد شو. همدغه رنګ دلته مو ګورئ الحمد، دا اول حمدن او حمدن، نو نکره مراد ته سو عام تعریفونه، خو چې کله په دې باندې الف لام راغی د عهد خارجي، نو الحمد ته جوړ شو. نو د کامن ناون نه څه جوړ شو؟ پراپر ناون. یعنی د اسم نکره نه څه جوړ شو؟ اسم معرفه. لہذا اوس دلته به څه وي؟ مخصوص صفات د الله به مراد وي. دا درېمه نقطه یاد کړئ. نو دا درې خبرې یاد ساتئ. یو الف لام د استغراق نه دی، الف لام د عهد خارجي دی، مراد مخصوص اوصاف د الله دی. دویم لله کې دا لام د اختصاص زمونږ دلیل دی چې دلته مراد دی خاص صفتونه د الله دی. درېمه خبره الحمد اسم معرفه دی، یعنی پراپر ناون دی، مراد ته څه شی دی؟ خاص حمدونه د الله رب کریم. دا خو بحث وشو په الف لام کې. د دې نورم تفصیل شته، وضاحت خو دې کې چونکې نوې کسان دي، دی وجه زیات تفصیل په دې باندې نه کو، دوره به انشاءالله کافي وي. دا درې نقطې یاد کړئ ځان سره. ورپسې دی الف لام نه بعد حمد. حمد د دې هم اوږد تعریفونه
مفسرینو کړي دي، خو مختصر تاسو یاد ساتئ حمد څه ته وایي، تعریف ته وایي، ثنا ته وایي. چې د الله تعریف، د الله ثنا موږ وایو، دې ته حمد وایي. اردو کتابونو کې هم تاسو لیدلی وي چې هغې کې یو خاص ځای مختص کړي د پاره د حمد، په هغې باندې ځان له یو چپټر وي، دای ته حمد وایي. نو چې حمد کې وګوري د الله رب کریم ثنایي، د هغه صفتي، د هغه تعریفونه وي. نو حمد مختصره معنی یاد ساتئ، دا د تعریف ته ویلی شي، دا صفت ته ویلی شي چې موږ د الله کوو. دا اوس یاد ساتئ چې حمد د دې 3 قسمونه دي. یو هغه حمدونه وي چې خالص لله وي، مثلا خالق، رب، رحمان، رحیم، رزاق وغیرہ. دا صرف د الله د پاره دي داسې حمدونه. خالق څوک دی؟ موږ وایو الله. رازق څوک دی؟ موږ وایو الله. رب څوک دی؟ موږ وایو الله. یو حمد وی خاص د پاره د الله. دقه حمدونه بل چاته ویل، پیغمبر د پاره، ملائکو د پاره، انسانانو د پاره، د آیات ساته دا د شرک په زمره کې راځي. دې ته بیا شرک ویلی شي په شریعت کې. نو دا خبر اوسیات کی د حمد د لاندې چې یو قسم حمد وی خالص لله، د پاره د الله وی، هغه بل چا د پاره نوي. دویم قسم حمد هغه خالص للمخلوق وی، صرف د مخلوقاتو د پاره وی. مثلا حیات، ژوند ورکو، ممات، مرګ راتلل، نوم، خوب پې راتلل، دارنګ روټۍ خوړل، اوبه څښل، ګرځېدل په خپو، نیول په لاسونو. داسې قسمه صفات چې وي نو دا به للمخلوق وي. نو د مخلوق د پاره حمد یعنی صفات، تعریفونه شته، هغه به موږ د الله د پاره نه وایو، ځکه د هغه ویل الله د پاره څه دي؟ کفر دي. نو حمد 2 قسمونه شو. یو خاص د پاره د الله، دا به موږ هیڅ چا د پاره نه وایو. دویم خاص د پاره د مخلوق، دا به موږ الله د پاره نه وایو. دریم قسم د حمد یاد ساتئ، هغه مشترک وي بین الله و بین الخلق. مشترک وی یعنی شریک وی په منځ د الله او د بنده. خو دې سره یو خبره یاد وساتئ چې دا به محض لفظي اشتراک وي، یعنی دا به صرف په الفاظو کې مشترک وي، حقیقت کې به دا مشترک نه وي. ځکه چې دا صفات الله د پاره وي ما فوق الاسباب وي، بغیر د اسبابو. مخلوق د پاره چې وي هغه ما تحت الاسباب وي، اسبابو د لاندې وي. او د دې د پاره که تاسو ځان پویول غواړئ، لږ سورۃ التوبه وګورئ، ان شاء الله په خپله به په دې باندې ښه وضاحت درته وشي او پوی بشئ چې کوم حمدونه دي چې هغه بین الله و بین الخلق مشترک دي. الله د پاره ما فوق الاسباب او مخلوق د پاره ما تحت الاسباب راځي. دې د پاره لږ سورۃ التوبه وګورئ، آیت نمبر دی 138، 9 نمبر سورۃ د قرآن کریم. سورۃ التوبه 9 نمبر سورۃ، آیت 138. دا آیت بالکل آخر وګوري، بلکې زه ټول آیت وګوري. لقد جاءکم رسول من انفسکم، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته یو عظیم الشان پیغمبر تاسو د جنس نه، انسانانو نه پیغمبر راغلی. عزیز علیه، ګران لګي په دې پیغمبر، ما هغه خبره عنتم چې تاسو پې تنګېږي، تاسو چې په کومو اشیاو تنګېږي دا پیغمبر نه خوښوي. حریص علیکم، ډیر هیرسناک دی، علیکم ستاسو په فایدو، چې زما امت ته فایدې ورسیږي، په دې هغه ډیر هیرس به کولو، جلدی به کولو. بالمؤمنین، په مؤمنانو باندې رؤوف الرحیم، د پیغمبر علیه السلام بارک وي، په مؤمنانو څه شی دی؟ رؤوف، شفقت کوونکی دی، رحیم، مهربان دی. نو اوس که تاسو نه زه تپوس وکړم چې رؤوف د چا صفت دی، تاسو به وایئ د الله. رحیم د چا صفت دی، تاسو به وایئ د الله. نو دا خو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره مو وی. نو دې اشتراک ته موږ سویو لفظي اشتراک، دا محض په الفاظو کې مشترک دی. یو بل نمونه د دې وګورئ، سورۃ الدهر راوباسئ. سورۃ الدهر، دهر زمانې ته ویلی شي. په دې صورت کې د دهریه ډیر سخت رد دی، خو چې په صحیح معنو او ښه په وضاحت سره دا صورت څوک وایي، دهریان به ورسره انشاءالله بحث نشي کولی. سورۃ الدهر 86 صورت دی د 9 سپارې، 86 صورت 76 نمبر صورت،
آیت نمبر دے 2 د انسان د تخلیق د انسان د پیدایش ذکر کوي الله انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج یقینا پیدا کړی دی مونږه انسان من نطفه د نطفینا د سپمنا امشاجن ګډي وډینا سپم او ایگ خپلو کې یو ځای شوي الله فرمای دا مونږ دینه پیدا کړی دی نبتلیه صدا پاره چې مونږ امتحانو کو په د امتحان د پاره میرا واستي دنیا ته دنیا غټلو لنه چې مال غټي کورونه جوړي او گاډي اخلي نه امتحان دی په فجعلناه سميعا بصيرا نو ګرځول دی مونږه دا انسان سميعا اوریدون کې بصيرا لیدون کې نو که تاسو نه تاسو کوم سميع د چا صفت دی تاسو بوئ د الله بصیر د چا صفت دی تاسو بوای د الله دلته خو الله تمام انسانانو د پاره لفظ سمیعا و بصیرا نه راوړی دی نو دی اشتراک ته سوی لفظی ګورئ اوس الله سمیع او بصیر دی اوري او ویني مخلوقاتم سمیع او بصیر شو اوري او ویني خو الله ما فوق الاسباب اوري د وګونو اجت نشته د هر زینه اوري د ټولو اوري په یو وخت کې اوري او مخلوق ما تحت الاسباب اوري وګونه وي که وګونه بندي بیا نوري په یو وخت کې د دوه کسانو نشي اورېدي د یو کس اوري د هر زینه نشي اورېدي دیوال نخوا چې وی نشي اورېدي دغه فرق ویخه صرف دلته لفظ شریک دی باقی صفت شریک نه دی غرنګ چې څنګه د مخلوقات خپل ترمنځ شریک وي الله ما فوق الاسباب اوري مخلوق ما تحت الاسباب اوري بصیرا دا هم لفظی اشتراک دی الله ما فوق الاسباب ګوري دا هر زینه ګوري په یو وخت کې ګوري او هر څه ګوري بغیر د سترګو ګوري مخلوق بصیرا لیدون کې دی سترګي وی کته شي سترګو باندې لاس کې دا نشي کته سترګي پټي وی نشي لیدي په یو وخت کې یو ځای ته کته شي چې په پیښور کې وی نو د 400 خلک نشي لیدي دا ما تحت الاسباب لیدل شو نو یاد کړئ دا چې دریم نمبر حمدون هغه دی چې هغه مشترک بین الله و بین الخلق دی خدا محض لفظی اشتراک به وي خام صرف په لفظ کې به اشتراک وي باقی الله لبدا حمدونه ما فوق الاسباب وي مخلوق لبدا حمدونه ما تحت الاسباب نو اوس دا میاد کې چې حمدونه مونږ سره درې قسم شو یو خالص د پاره د الله دویم خالص د پاره د مخلوق دریم د پاره د الله او د مخلوق مشترک س لفظی نو اس چت معنی کے استغراقی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا ټول تعریفونه الله د پاره دي نو تاغه دریوانه قسم حمدونه خپلو کې خلق دا د سک مکس دي کو د الله د مخلوق مشترک دا ټول دی الله ته وي نو دا معنی صحیح کیږي نه پدې کې منګه اول قسم حمدونه صرف راواغست چې کم حمدونه خالص د الله د پاره دي د ربوبیت د الوهیت حمدونه دا د چا د پاره دي د الله د پاره یا په دې دریم نمبر کې چې کم د الله د پاره دي ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب نه ما فوق الاسباب دا چا د پاره دي الله د پاره مطلب د الله مخصوص تعریفونه دي مخصوص صفاتونه دي دا به صرف او صرف چا د پاره وي د الله د پاره نو که اوس تاسو د دې زینا بنیاد کې دی او معنی داو کې الحمدلله ټول تعریفونه الله لدی دیزی کې تا معنی غلط ک نو ته برست بیا س قرآنی زده کی دی وجه یو شاعر وی خشت اول مان دی در بنیاد کج تا سریا میرا و دیوال کج وی چې تا اول خختا په بنیاد کې کوک کې خدا دا بتر سریا پور یعنی بر چې صورت دا خېجه خپل دا منزل دا بسنګ دا دیوال به کوک روالی نو اول خخته منګه دلته دو بنیاد دو چې دا زمونږه بالکل سیده وی صحیح وي بعد کې به ان شاء الله پدی بیا نور خخت دو یعنی نور علم به پدی اضافه کوي نو تاسو به هغه زده کولای شئ نو من تمانو سره وته د الحمدلله د الحمد ټول صفاتنا د خدای توب ټول صفاتنا د الوهیت دا معنی یاد کې ښه ټول صفاتونه د خدای توب هم ویلې شي ټول صفاتونه د الوهیت هم ویلې شي صحیح بعض خلک داسې وي هغه وی یره ز چلو تا خو پدی منګله یو دو درې پروف راک خدا یو تفسیر شرط شته چې هغه د امانه کړي بالکل تفسیرونه هم پېشته دي
د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پیژنې و حبر الامت ورته د امت لوی عالم ترجمان القرآن هم دی اول د قرآن ترجمه داغه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورله دعا هم کړه اللهم فقهه فی الدین یا الله په دین کې ورله پوهه ورکي وعلمه التأویل او د تأویل القرآن پوهه ورکي چې د قرآن مغز ته ننوځي او داغه تفسیر خلکو ته کوي نو داغه په نوم یو منسوب تفسیر دی په نوم د تنویر المقباس دا د عبد الله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر د زوی تفسیر دی داغه چې سور اقوالو د آیتونو د لاندې د ایران یو عالم دی مجید الدین فیروز آبادی دا شاګرد د ابن قیم دی ډیر لوی عالم دی دغه اقوال د ابن عباس جمع کړي د آیت د لاندې او هغه له تفسیر شکل ور کړي دی تفسیر د مجید الدین نه دی تفسیر هم د عبد الله ابن عباس دی وراغون کړي دی سړی دی کریډټ هغه تزي دا منسوب د ابن عباس ته هغه دلته معنی سکی د الحمدلله معنی کوي عبد الله ابن عباس وی الحمدلله ای الالوهیت لله د الوهیت یعنی د الله چې څومره صفات دي د الله غلا لدی یا دا معنی کوي الحمدلله ای الوحدانیت لله د یووالي صفات هغه چا د پاره دي خاص الله د پاره دي دا یو تفسیر شو دویم تفسیر دی تفسیر سمرقندی پرونو ما د دې حواله تاسو ته ذکر کړو د امام ابو لیث سمرقندی رحمه الله دی تفسیر ته بحر العلوم هم ویل شي د علوم دریاب یقینا چې د علوم دریاب دی اغم دا معنی کې الحمدلله ای الالوهیت لله د الوهیت صفات الله لدی الوحدانیت لله د یووالي صفات د الوهیت صفات الله لدی دا معنی په تفسیر سمرقندی کی ابو لیث سمرقندی رحمه الله هم کی دو تفاسیر شو دریم تفسیر عثمانی د علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله د دیوبند لوی عالم تیر شوی دی داغه تفسیر دی په یو جلد کې هغه د الحمدلله معنی سکی وی سب تعریف عمدہ سے عمدہ یعنی عمدہ تعریف بیا په اخر کې سلی کی تو اب اس کا ترجمہ کرنا ہے اب اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے بڑی کوتاہی کی بات ہے دا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وی کہ اس خلق دا سے ترجموں کی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے بڑی کوتاہی کی بات ہے چې ټول تعریفونه الله د پاره دلته مانو کې وې دا ډیره غټه کوتاهی کې جس کو اهل فهم خوب سمجھتے ہیں چا سره چې فهم وی هغه په ډیر خپويږي نو بحمد الله تاسو فهم راغې د دې آیت د الحمدلله نو اوس چې تاسو وړاندې څوک مانو کې الحمدلله تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں یا ټول تعریفونه الله د پاره دي د غزي کې تاسو سکولې شي تاسو هغه پویولې شي چې دلته الحمدلله معنا داسې مکو چې ټول تعریفونه بلکې کم تعریفونه چې کم د الله سره مختص تعریفونه دی هغه الله لدی او پدی باندې بیا زمون خپل طریقې کار زمون خپل منهج څنګه چې منګه کلا د قران دی یو آیت معنی کو نو تفسیر القرآن بالقرآن کوخه د قرآن تفسیر قرآن په خپل کوي دی د پاره اول تاسو لګو ګوري سورۃ الجاسیہ بس دغه اوسو آیتونه وایو بیا بس کو سورۃ الجاسیہ آیت نمبر دے شپږ دیرشم سورۃ الجاسیہ 15 سورت دے 45 نمبر سورت دے آیت نمبر دے شپږ دیرشم ګوري دلته مونږه فاتحه کې سوې الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت الله لدی دلته تقدیم او تاخير کړي دي دلته لله مخکې کړي دي الحمد رستو کړي دي ثابتې څه چې خاص د پاره د الله دی دا صفات د اولوهیت نو ګورئ شپږ دیرشم آیت د سورۃ الجاسیہ فللله الحمد نو خاص د پاره د الله دی الحمد اسم معرفه ده کنه پراپر نوم دی کم صفات هغه مخصوص صفات چا د پاره دی الله د پاره هغه مخصوص صفات څه دي ګوري رب السماوات والارض چې پالون کې د اسمانونو دی و رب الارض او پالون کې د زمکی چې څوک اسمانونه پالي چې څوک زمکی پالي
دغه صفات دا د چا د پاره دي؟ لله، الله د پاره. رب العالمین، پالون کې د تمام عالمونو، کاغه عالم دنیاوی، کاغه عالم رؤیاوی د خوبونو ځان له عالم دی، کاغه عالم برزخ وی چرته چې ارواح د مړیدونکو جمع کیږي، هغه عالم کاغی نه علاوه عالم شهادت دی، عالم غیب دی، نور عالمونه سور دی الله ته پتا. د دې ټولو پالون کې څوک دی؟ خاص الله. نو داسې قسمه صفات چې اسمان پالی، ځمکه پالی، تمام عالمونه پالی، داسې صفات صرف او صرف چا د پاره دي؟ د پاره د الله. دین علاوه یو بل سورت وګورئ، سورت القصص. سورت القصص په قرآن ځان پوه کوي د الله بندګانو. دهریت خوریږي چار چاپیره، د قرآن نه من خبر نه یو، د خپل کتاب نه. یهود وګورئ د خپل کتاب باندې ځان مړی، کم حد ته پې رسی. نصارا وګورئ ځان پې مړ کړي، کم حد ته رسی. او یو مسلمانان ټول په غفلت کې پاتې دي، د دنیا بلا کتابونه زده کړي دي، خو چې نه ورځي قرآن نه ورځي. سورت القصص وګورئ، 28 نمبر آیت، 28 نمبر سورت دی، آیت نه 28 نمبر سورت، آیت نمبر دی 70 اویایم. وهو الله لا اله الا هو، او دا الله یو دی، نشته حاجت سر کول والا بغیر د دی الله نه. نو ګورئ، له الحمد، خاص دی الله د پاره. له چاته اشاره کوي؟ دی روستو الله لا اله الا هو ته خاص دی الله لدی. الحمد صفتونه د الوهیت فی الاولا والآخرة، په دنیا او آخرت کې. صفات د الوهیت په دنیا او آخرت کې چې سور دي، دا چا د پاره دي؟ د الله د پاره. او تاسو خپل دغه آیت وګورئ د سورۃ الفاتحه. نور آیتونه هم پېشته، دا به ډیر وي ان شاء الله. نو اوس د سورۃ الفاتحه آیت وګورئ. الحمدلله، د الوهیت د خدای توب ټول صفاتونه لله، خاص الله د پاره دي. نو د الوهیت صفات کم دي؟ مخې ته دا په خپل هم ذکر کوي، رب العالمین، چې څوک پالون کې د عالمونو دی، دا د الوهیت صفت دی. الرحمن، چې څوک رحمان دی، دا د الوهیت صفت دی. الرحیم، دا د الوهیت صفت دی. مالک یوم الدین، واقدار دی د ورځې د قیامت، دا د الوهیت صفت دی. نو دا ټول صفات د الوهیت، ټول صفات د خدای توب، دا د چا د پاره دي؟ لله، خاص د پاره د الله. باقی پدی سورۃ الانعام اول آیت، سورۃ الکهف اول آیت، سبا اول آیت، فاطر اول آیت. ان شاء الله سبانی سبق کې ژوند او خیرو دا آیتونه بم پی یو ځل رو باسو او بګورو، بیا به ان شاء الله په لله باندې منګه بحث کوو. لله باندې چې دا لله یعنی لفظ الله، دا د کوم ځای نه راغلی، د الله معنی څه ده، د هغې معنی علماو څنګه کړي، قرآن د دې معنی څه کوي. ان شاء الله په دې باندې به سبانی سبق کې بحث کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.